بسم الله الرحمن الرحيم. نن به موږ د آسان منطق وم سبق وایو. نو راځئ چې د ټولو نه اول د علم د اضافې لپاره قرآني دعا ووایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. په دې نه وروسته به یو پیره سورې فاتحه شریف او درې پیرې سورې اخلاص شریف تلاوت کړو او خپلو اساتذه کرامو ته به د دې ایصال ثواب وکړو. په دې عمل سره به انشاءالله تعالی الله تعالی زموږ په علم او عمل کې برکت واچوي. نننی درس د مفهوم کلی او جزئی په باره کې دی. مفهوم ما حصل فی الذهن ته ویل کېږي، یعنې هر هغه څیز چې ذهن ته حاصل شي نو دې حاصل شده څیز ته به مفهوم ویل کېږي. د مفهوم دوه قسمونه دي، یو ته کلی ویل کېږي او دویم ته جزئی ویل کېږي. کلی داسې مفهوم چې عقل یې په ډېرو باندې صدق جایز ګڼي. مثلا انسان چې عقل د دې کلمې په زید، عمر، بکر، فاطمه باندې صدق جایز ګڼي، نو په دې مثال کې انسان کلی دی. کلی چې په چا باندې صادق راځي هغې ته د کلی افراد او جزئیات ویل شي. انسان کلی دی او د دې انسان جزئیات او افراد زید، عمر، بکر، فاطمه وغیره هم دي. د کلی افراد په خارج کې موجودېدل لازم نه دي. کله به افراد په خارج کې موجود وي، لکه د انسان چې دا یو کلی دی، د دې افراد زید، عمر، بکر وغیره هم په خارج کې موجود دي. او کله به افراد په خارج کې موجود نه وي، مثلا د پیو نهرونه، د شاتو نهرونه، لا شی، لا موجود وغیره هم. دا داسې مثالونه دي چې د دې افراد په خارج کې موجود نه دي. نو ګوره انسان یو کلی دی، د دې یو فرد دی زید، دا ځان ته فرد دی. دویم فرد دی عمر، دا یو بل شخص دی، دا د دې انسان کلی دویم فرد دی. دریم فرد دی بکر، دا یو ځان ته شخص دی او د دې انسان کلی دا دریم فرد دی. بل فرد دی فاطمه، دا یو ځان ته شخص دی او د دې انسان کلی دا یو بل فرد دی او وغیره هم داسې د دې انسان کلی نور افراد هم شته. نو دا انسان کلی دی او د دې انسان کلی صدق په زید، عمر، بکر، فاطمه وغیره هم باندې عقل جایز ګڼي. یو بل مثال مثلا ګاډی. نو ګوره موږ موټر ته هم ګاډی وایو، نو دا موټر د دې ګاډي د کلی یو فرد دی. دغه رنګې موږ ټرک ته هم ګاډی وایو، نو دا ټرک د دې ګاډي کلی یو بل فرد دی. دغه رنګې بس ته هم موږ ګاډی وایو، نو دا بس د دې ګاډي کلی یو بل فرد دی. دغه شان موږ جیپ ته هم ګاډی وایو، نو دا د دې ګاډي کلی یو بل فرد دی. نو ګوره ګاډي کلی دی او د دې افراد موټر، ټرک، بس، جیپ، رکشا وغیره هم دي. او د دې ګاډي د کلی صدق په موټر، په ټرک، په جیپ، په بس، په رکشا وغیره هم باندې عقل جایز ګڼي. جزئی دا داسې مفهوم دی چې عقل یې په ډېرو باندې صدق جایز نه ګڼي. مثلا دا انسان چې اشاره زید ته وشي، د ده صدق په عمر باندې، بکر باندې، فاطمه باندې عقل جایز نه ګڼي. لہذا دا انسان چې مخامخ موجود دی دا یو جزئی دی. جزئی کله د اسم اشاره په ذریعه باندې یو شی جزئی شي، مثلا دا انسان، او کله د اضافت په ذریعه باندې یو شی جزئی شي، مثلا غلام زیدین. نو ګوره د اسم اشاره په ذریعه باندې چې یو شی جزئی شي د هغې نه هغه مخصوص شی مرادي. په مثال کې چې موږ دا انسان وایو چې اشاره زید ته وشي، نو په اشارې سره به د دې جزئی نه مراد زیدي او د زید نه علاوه نور انسانان نه. او کله چې په اضافت سره د یو شی جزئی شي، مثلا غلام زیدین، نو ګوره د دې غلام نه به هغه غلام مرادي چې هغه د زید غلام دی. د بکر، عمر، خالد، واجد، ماجد غلامان به مراد نه. د کلی او د جزئی تعلق یاد ساتئ. د کلی او جزئی تعلق د مفهوم سره دی، په خارج کې موجود افرادو سره نه دی.
که چرته عقل د یو کلمې په کثیرو باندې صدق جایز ګڼي نو دا به کلي، او که چرته عقل د یوې کلمې په کثیرو باندې صدق جایز نه ګڼي نو دا به جزئی. راځئ چې یو څو سوالونه حل کړو. لومبنی سوال له زید دا جزئی دی ځکه چې د زید اطلاق په عمر، بکر، خالد، واجد مات نه کیږي. اسلام آباد دا د یو مخصوص ځای نوم دی لہذا دا جزئی دی. د اسلام آباد اطلاق په نورو ښارونو باندې نه کیږي. اسم دا کلی دی ځکه چې د اسم اطلاق په ضمایرو باندې او په معرفو باندې او د دین علاوه په نورو قسمونو باندې هم کیږي، لہذا دا کلی دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا جزئی دی ځکه چې د دې اسم شریف اطلاق د ذات بابرکت د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه علاوه په چا باندې نه کیږي. مدینه المنوره دا د یو ښایسته ښار نوم دی لہذا دا جزئی دی. د دې اطلاق په نورو ښارونو باندې نه کیږي. عبدالله جزئی دی په حین د علمیت کې ځکه چې د دې نه به شخص مخصوصه مرادي. شجر یعنی ونه دا یو کلی ده ځکه چې د دې اطلاق په مختلف قسم اشجارو باندې کیږي. بیت الله شریف دا یو جزئی دی ځکه چې د بیت الله شریف نه مراد هغه مخصوص مکان دی کوم چې په مکه المکرمه کې دی، لہذا دا جزئی دی. حیوان ناطق په حین د علمیت کې دا به جزئی ځکه چې د چا نوم کې خودی شي حیوان ناطق نو د دې کلمې اطلاق صرف په هغه باندې کیږي، د هغه نه علاوه په نور چا باندې د دې صدق جایز عقل نه ګڼي، لہذا دا جزئی دی. مدرسه دا یو کلی ده ځکه چې د دې اطلاق په مختلفو مدارسو باندې کیږي، لہذا دا کلمه کلی ده. ستا د دوست علی د مرقات کتاب دا جزئی دی ځکه چې د دې نه هغه مخصوص د مرقات کتاب مراد دی کوم چې ستا د دوست د علی ملکیت دی، او د دې نه هغه د مرقات کتابونه چې د ملکیت نه دي هغه ترې نه مراد نه دي، لہذا دلته صدق په کثیرینو باندې عقل جایز نه ګڼي، لہذا دا جزئی دی. جامعة الازهر دا جزئی ده ځکه چې د دې نه هغه یونیورسټي چې د مصر په قاهره ښار کې ده هغه مراد ده او بل څه کې مراد نه دي، لہذا دا جزئی ده. د نحو قاعده دا یو کلی ده ځکه چې د نحو قاعدې اطلاق د نحو په مختلفو قواعدو باندې کیدی شي نو عقل د دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي، لہذا دا کلی ده. د رمضان میاشت دا جزئی ده ځکه چې عقل د دې صدق په نورو میاشتو باندې یعنې په محرم، سفر، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه باندې جایز نه ګڼي، لہذا دا جزئی ده. روژه دا یو کلی ده ځکه چې عقل د دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي. بعضې روژې فرض وي، بعضې روژې نفلي، بعضې روژې هغه د نظر په بنیاد باندې، لہذا عقل د دې صدق په ډېرو باندې جایز ګڼي، نو دا کلی ده. ریاض الصالحین چې مراد ترې نه د نیکانو باغچه وي نو دا کلی ده ځکه چې د نیکانو باغچه په مختلفو مکاناتو کې او په مختلفو وختونو کې کیدی شي او عقل د دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي، لہذا دا کلی ده. ریاض الصالحین چې مراد ترې نه کتاب شي نو دا به جزئی ځکه چې د دې نه هغه مخصوص کتاب مراد دی چې حضرت سیدی امام نووي رحمه الله هغه ترتیب کړی دی او د دې اطلاق عقل په نورو کتابونو باندې یعنې په بخاري شریف یا مسلم شریف یا وغیره هم کتابونو باندې جایز نه ګڼي، لہذا دا جزئی دی. علم
دا کلی دی ځکه چې عقل ته دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي. کتاب دا یو کلی ده ځکه چې عقل ته دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي. حضرت سعد الدین تفتزانی رحمه الله چې مراد نه شخصیت دی دا به جزئی ځکه چې د دې نه خاص شخصیت مراد دی او بل څوک مراد نه دی. نو عقل ته دې صدق په کثیرینو باندې جایز نه ګڼي. اسم فاعل دا یو کلی ده ځکه چې اسم فاعل افراد مختلف دي او عقل ته دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي. رجل عظیم دا یو کلی ده ځکه چې د دې صدق عقل په کثیرینو باندې روا او جایز ګڼي. د الله رسول علیه السلام دا یو کلی ده ځکه چې عقل د دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي. په روایاتو کې راځي 314 رسولان دي نو د هر یو ته ځان ته مونږ د الله رسول علیه السلام ویلی شو. لہذا عقل ته دې صدق په کثیرینو باندې روا او جایز ګڼي. نو دا کلی ده. جبل احد یعنی د احد غر دا هغه غر دی چې زمونږ او ستاسو ښکلی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره یې مینه کړې ده او پیغمبر علیه السلام د سره مینه کړې ده. د دې نه خاص غر مراد دی لہذا دا جزئی ده. صلاة التسبیح دا یو جزئی ده ځکه چې د دې نه خاص منځ مراد دی. د دې نه فرض منځ، نوافل وغیره هم سنت مؤکده یا غیر مؤکده یا د تراویح منځ دا مراد نه دی لہذا دا جزئی ده. جمله فعلیه دا کلی ده ځکه چې جمله فعلیه عقل ته دې صدق په کثیرینو باندې جایز ګڼي. غلام دا یو کلی ده ځکه چې عقل ته د صدق د زید په غلام، د بکر په غلام، د عمر په غلام باندې جایز ګڼي. که تاسو ته زما د دې کوشش نه څه فایده حاصلېږي نو تاسو مهرباني وکړئ چې ما ته دعا وکړئ چې الله تعالی محض په خپل فضل و کرم سره زما سینه د خپل عشق او محبت نه د جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم د عشق او محبت نه او د قرآن کریم د عشق او محبت نه ډکه کړي. ما ته په دربار رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم کې قبولیت را نصیب کړي. زما خاتمه بالایمان وکړي. په ورځ د قیامت بغیر د صحیح حساب کتاب نه عملنامه په خلاص کې راکړي او جنت ته مې داخل کړي. آمین بجاه سید الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله و اصحابه و ازواجه وسلم.